سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه د 1405 هجري لمریز کال د اپریل 28 او د 2026 زیږدیز کال د اپریل 19 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې کابل کې د کرکټ ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي په کابل کرکټ لوبغالي کې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي تر روزنې لاندې د نږدې 40 لوبغاړو یو میاشتنی تمریناتي کمپ پرون پیل شو. دغه کمپ د نږدې 100 کورنیو او بهرنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. د کمپ موخه د هند ملي لوبډلې پر وړاندې د راتلونکي ټیسټ او 3 ورځنیو لوبو لپاره چمتووالی ښودل شوی دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له 2 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د کیک جیتسو سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په نتیجه کې د نادر خان کلب ورزشکارانو لومړی او اکبر خان کلب بیا دویم مقام خپل کړ. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې له ننګرهار او لغمان ولایتونو د 300 پهلوانانو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د نویو ځوانانو او ځوانانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 150 تنو بریاوې خپلې کړې. او د نړیوال سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې پنجاب کینګز په پرلپسې بریا سره د جدول سر ته پورته شوه. د هند غوره لیګ په 24مه لوبه کې پنجاب کینګز لوبډلې سیالۍ ممبئی انډینز ته ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې پرلپسې 4مه بریا په خپل نوم کړه. سپورتي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.